سلامونه او نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ذبیح الله، تاسو ګورئ IB د کمپیوټر زده کړې چینل. نن راځو څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر کې جایز سافټویر انسټال کړو. نو د جایز سافټویر لپاره به تاسو لومړی په خپل کمپیوټر کې سیټ اپ جایز ولرئ. همدا زموږ سره جایز سیټ اپ ده. دلته به راسئ، که چېرته زیپ فایل وي دا باید تاسو باید ایکسټراکټ کړئ. ایکسټراکټ هېرې کړئ. دلته اوس موږ تار ایکسټراکټ کړی ده، همدغه تار ایکسټراکټ ده. دلته به راسو، په دغه فولډر باندې به کلیک وکړو. له دې نه وروسته ډیسکټاپ نه وروسته به سیټ اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیټ اپ باندې کلیک وکړو تاسو ته دا اپشن درکوي یس به یې کوئ. د دې نه مخکې به تاسو دلته راسئ، تاسو دغه ډایلاګ باکس راخلاصېږي، دوه کې نیکسټ، او بیا ورسره دغه کوم اګریمنټس دی همدا کوم اګریمنټس دي دا به تاسو ورسره ومنئ. نو د منلو لپاره به دلته راسئ، I accept the master agreement، دا به انتخاب کړئ. بیا به ورپسې نیکسټ، ورپسې به بیا هم نیکسټ. دا بل پات تاسو هم چینج کولی شئ. اوس موږ سره په سی ډراو کې پروګرام فایل ایکس شپږ اتیا کې ایرک جایس په نام باندې انسټالیږي. نو دا به نیکسټ، ورپسې همدغه پایتون فولډر په دغه فولډر کې په نام باندې انسټالیږي سی ډراو کې نیکسټ، او بیا به ورپسې انسټال وهئ. همدا پروسه به زموږ سل فیصده مخ ته ځي، کمپلیټ کېږي به. د دې لپاره چې دا پروسه سر ته ورسېږي موږ به ریکارډ لږ شان ته ودرو. کله چې د پروسه مخ ته ورسېږي نو اخر کې به تاسو څنګه کوئ پرې کوئ. چې کله فینش کړل له دې نه وروسته به تاسو راسئ دلته اوکې به یې کوئ. له اوکې نه وروسته به تاسو راسئ، بیا هم اوکې به یې کوئ. چې کله مو اوکې کړل له دې نه وروسته به تاسو راسئ، شاته به سئ، کلرک ته راسئ. په کلرک کې به تاسو همدا فایل دا به څنګه کوئ، کاپي به یې کوئ، رایټ کلیک کاپي. له دې نه وروسته به سی ډراو ته لاړ شئ. په سی ډراو کې په پروګرام فایل کې شپږ اتیا کې به ایرک جایز ته راسئ. ډیسکټاپ، په ډیسکټاپ کې به راسئ چېرته بین ته. دلته کله چې تاسو راغلئ نو دلته به دا څنګه کوئ، دا فایل پیسټ کړئ، نو ریپلیس به یې کوئ. چېرته نه وي دا به تاسو کوئ. نو دا و د جایز د انسټالولو طریقه. نو چې کله چې دا جایز انسټال شو نو تاسو کولی شئ دلته راسئ پروګرام ته، پروګرام کې جایز ته راسئ. همدا د موږ سره ون بای ون ټول څنګه شوی ده، ایرک مف ووهئ، کله چې ووهئ تاسو ته جایز خلاصېږي. نو دا و د جایز طریقه. له دې نه وروسته به راځو د جایز نور درسونو ته. نو د ویډیو د تعقیب کولو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسېږي.